السلام علیکم دوستانو. نازیه اقبال بهر ملک کې څه کارونه شروع کړي. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زمونږ همدغه رنګې نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو نازیه اقبال چې اول د پښتو لپاره ډیر معتبر نوم و خو وروسته یې خپل نوم داسې وشرموه چې اوس څوک د نازیه اقبال نوم والي نو خامخا به ورپسې خاندي ځکه چې هغې په اخره کې داسې کارونه وکړل چې ټول پښتانه او ځان یې هم وشرموه. نازیه اقبال اول د لونو بهانه وکړه چې زما رور ورباندې جنسي تیرې کړي خو اخر یې هماغه رور ځان سره لندن ته بوتلو او بهانه دا جوړه کړه چې زما د رور سر ته خطر ده. بیا یې د خاوند سره د طلاق ویډیو راووتله خو وروسته کې بیا هماغه خاوند سره یوځای شوه او اوس هم ځینې علما وایي چې نازیه اقبال کم کار کړی دی دا یې غلط کړی دی او دا اوس چې خپل خاوند سره وخت تیروي دا زنا کوي. بل دا چې نازیه اقبال به مخکې پرایویټ پروګرامونه صرف د واده محفلونو کې کول خو اوس یې لندن ته خلک د دې لپاره غواړي چې په کوټه کې پروګرامونه وکړي او له دې بیا څوک خبر دي چې هلته د 3-4 کسانو په منځ کې پروګرام کوي بیا څه ورسره کوي. یو کس چې نوم یې مرتضی دی په لندن کې اوسیږي هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي چې نازیه اقبال اوس د واده محفلونو نه بغیر هم ځینې پرایویټ پروګرامونو ته ځي او هغه خلک ورته ډېرې پیسې ورکوي. زه وایم چې په نازیه اقبال باندې هیڅ اعتبار هم نه دی پکار ځکه چې هغې په دې اخیره کې داسې کارونه وکړل چې د ټولو اعتبار ته پاسېدو. زموږ نازیه اقبال سره څه کار نشته خو په 2 خبرو مې له نازیه اقبال ډېر زیات زړه بد شو. یو دا چې BBC سره په مرکه کې زموږ د پاکستان بد ویل او بل دا چې د بهر ملک ته تلو لپاره د خپلو لونو عزت خراب کړو او بیا یې هغه ورور بهر ملک ته هم بوتلو. خو نازیه اقبال به فکر کوي چې زه هم هغه نازیه اقبال یم خو دا بالکل غلطه ده ځکه چې نازیه اقبال په دې کارونو خپل کیریر ټول ختم کو او اوس خپل تیر عزت واپس نشي راګرځولی. نو دوستانو تاسو د نازیه اقبال په باره کې څه ویل غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ او که زموږ ویډیو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم د لوی خدای په امان.